د محمد اشرف غني او د جمهوریت د سقوط په اړه د امریکا تازه او نوې څرګندونې. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو وخت مو بخیر، ستړي مشئ. د امریکا د پوځ پخوانی لوی درسیز جنرال مارک میلي د دغه هیواد کانګرس ته په وینا کې وایي که ولسمشر محمد اشرف غني له افغانستان څخه نه وای وتلی او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي په څیر پاتې وای، ټول افغان ځواکونه به تر وروستۍ سلګۍ طالبانو سره جګړه کوله. د هغه په خبره فکر یې نه کاوه چې پخوانی افغان حکومت دې د 2021 کال تر اخره سقوط وکړي. ملي ټینګار کړی امریکا ونه توانیده چې په افغانستان کې یو دولت جوړ کړي، هغه څه چې په وینا یې یوه ستراتیژیکه ناکامي وه. نوموړي زیاته کړې د افغانستان د نننۍ وضعیت عامل ځینې ستر تصامیم چې د امریکا د حکومت له لوري ونیول شول. بلخوا د امریکا د مرکزی قومندانۍ پخوانی قومندان جنرال کینټ میکنزي د امریکا کانګرس ته هم په خپله وروستۍ وینا کې ویلي چې له طالبانو سره د دوحې تړون دغه ډله خورا زړوره د افغان دولت او افغان سرتیرو روحیه له ماتې سره مخ کړه. د هغه په وینا د دوحې له تړون وروسته ټول افغانستان کې طالبانو پر امریکایي ځواکونو حملې 9% راکمې کړې، خو پر برعکس یې بیا د وخت د افغان سرتیرو پر ضد زیاتې کړې. مکنزي همداراز زیاته کړې چې پر پخواني افغان حکومت د طالبانو پراخ فشار د سقوط یو عامل و. دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.